السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو ده څنګه د ښځې شهوت ټول عمر ډیر وساتو. نارینه د دې سره مخ کیږي چې ښځه شهوت نه لري او جنسي روابطو ته زړه نه کیږي یا جنسي روابطو ته ژمنه نه لري. نو دوی ته دا څخه ډیر ضروري راځو نن دا اړوند خبرې کوو چې څنګه د ښځې شهوت همیشه تازه وساتو. تاسو به دا ته متوجه سوي یاست خپل د ژوند په دوران کې نارینه ډېر ساده کالي اغوندي، خو ښځې ساده کالي نه اغوندي. د ښځې کالي رنګونه لري، ډیزاینونه لري، یعنې ډېر تنوع لري، یعنې ډېر قسمونه لري. خو د نارینو کالي ډېر ساده یي. راځو جنسي روابطې ته وایي. د ښه جنسي رابطې راز تغییر دی، شکلونه دي. یعنی تاسو باید د خپل مېرمنې سره چې جنسي رابطه نیسئ د جنسي رابطې طریقه مو فرق ولري. ښځه به په دې نه خبره چې ته راتلونکي کې څه شي کوې. همیشه کوشش وکړئ په جسمي تماسو کې او په جنسي تماسو کې تاسو ګوناګون عملونه ترسره کړئ. که تاسو هره ورځ خپله مېرمن پر شونډو مچوئ، هغه ستاسو څخه دلسرده کېږي، نور یې تاسو ته زړه نه غواړي. خو که ته یوه ورځ هغه پر شونډو مچوې، یوه ورځ یې پر غاړه مچوې، یوه ورځ یې د غوږ سره مچوې، یوه ورځ یې پر تندي مچوې، دا یو ډول ډیفرنٹ جلا جلا شکلونه یې د دې یعنې جسمي او جنسي شکلونه منځته راغلل. د ښځو ډول ډول شکلونه خوښیږي او دا یې خوښیږي چې تاسو د هغې سره په مینه رفتار وکړئ، یعنې په شوق سره. راځو د شکل تغییر و. بل راځو وایي نارینه دا نه غواړي چې دوی رقم په رقم روابط وپالي. نارینه چې په دې پوه سي چې په دغه رقم طریقه کې د جنسي رابطې زه ښه خوند اخیستلی سم، اوږد خوند اخیستلی سم، نو نارینه خوښوي چې مسلسل توګه هماغه یو رقم جنسي روابط وساتي. لیکن ښځې دا نه خوښوي. ښځې تغییر خوښوي، ډولونه خوښوي او دا خوښوي چې اصلا دا خبره نه وي او ته یو ناولده یا رقم په رقم اعمال ترسره کړي. وایي تکراري جنسي رابطه زموږ رابطه متضرره کوي. که موږ په مسلسل توګه یو رقم جنسي روابط وساتو، دا زموږ روابط هم متضرر کوي. هغه میړه و مینه چې د یو رقم جنسي روابطو څخه کار اخلي همیشه په خپل په ژوند کې مشکلات لري. دغه جنسي مشکلات ستاسو پر روابطو باندې تاثیر کوي، ستاسو ژوند ته راځي، ستاسو د ژوند د نورو مشکلاتو سبب کیږي، د ناروغۍ سبب کیږي. نو کوشش وکړئ چې تاسو څه وساتئ، خپل جنسي روابطو ته کار وکړئ. جنسي روابط داسې چې لکه دفتر ته تګ، لکه کار کول، دغه رقم نوي معلوماتو ته او نوي زده کړو ته ضرورت لري. وایي تاسو نارینه د کرکټ بازي ډېره ګورئ، البته زموږ پښتانه. د کرکټ بازۍ که چیرې یو څوک تاسو ته راسي درته ووایي چې سبا د کرکټ بازۍ ده، ته ټوله ورځ ورته هوس کوې. کله چې د کرکټ بازي شروع سي، ستا خوښېږي چې کرکټ بازۍ وګورې، تر څو سټپ بای سټپ په دې پوه سې چې په کرکټ کې څه وسپل، چا څنګه لوبه وکړه، چا څنګه لوبه ونه کړه. خو که یو څوک تا ته ووایي چې سبا د کرکټ بازۍ ده او بیا ته ونه توانېږې چې د کرکټ بازۍ وګورې، فقط یې پایله تا ته یو څوک وایي چې دغه ټیم وګټل، تا ته هېڅ خوند نه درکوي. ښځه هم همداسې ده. ښځې ته مسلسل توګه جنسي روابط خوند نه ورکوي. ښځې ته ډایرکټ سیده جنسي رابطه خوند نه ورکوي چې ته ورسره برقراره کړې. ښځه د جنسي رابطې دپاره سټپ بای سټپ، لکه تاسو چې زینه پر زینه تاسو کرکټ بازي ګورئ، ښځه هم دغه رقم به جنسي روابطو ته پیشنوازي ته ضرورت لري. پیشنوازي لکه پیشغذا، لکه تاسو چې هوټل ته ولاړ سئ، مخکې له دې نه چې ډوډۍ درته راوړي تاسو ته سوپ راوړي، نه سوپ اول خورئ بیا ډوډۍ خورئ، تر څو ستاسو معده اماده سي ورغذا ته. نو ښځه هم همداسې ده. ښځه په جنسي روابطو کې ستاسو څخه توجه ته ضرورت لري او هره ښځه په جنسي روابطو کې دې شتیکو ته ضرورت لري، تر څو هغه وتوانېږي ستاسو سره مخته راسي. خو د دغه مخته راتګ دپاره هم ته باید داسې سیسټم پر مخ بوځې چې هغه د دې لپاره جالبه وي، تکراري نه وي. نارینه څنګه کولی سي دغه مشکل حل کړي؟ اوس نارینه دی غواړي چې په یوه طریقه او په ښه طریقه همیشه مخته ولاړ سي.
ساده کالي ګرد عمر واغوندي، لیکن ښځه رنګارنګ کالي خوښوي او رنګارنګ ژوند یې دی. دا څنګه دی کولی سي؟ تاسو کولی سي چې تمرین وکړئ، یو د بل سره دومره تمرین وکړئ چې دا نارینه هم په ډول ډول روابطو کې ډول ډول خوندونو کې ځان ته لارې پیدا کړي. همیشه کوشش وکړئ چې په جنسي روابطو کې د تمرین په حالت کې واوسېږئ. که تاسو نارینه دا زده کړئ چې په پلانکي رقم جنسي رابطه کې دا رقم خوندئ، نو تاسو به هم د دې سره عیار سئ تر څو خپل د ښځې غوښتنو ته توجه وکړئ. وایي څنګه د ښځو جنسي خلقو ته تغیر ورکړو؟ د ښځو جنسي خلق داسې یي چې یو دم ښکاره سي او همیشه ښکاره کېدونکی نه دي. ته جنسي روابط ورسره شروع کړې، ښځې زحمت وپکښلی، ښځې پیشنوازي کړي، توجه جوړه کړي، اخر هغه وایي زه نه غواړم چې جنسي رابطه ولرم، زما حالت نه دی سم. دا هغه حالت دی چې ښځه ډېر پر نارینو هم بد تاثیر کوي او پر ښځو هم. ښځه ولې خسته کېږي او دغه حالت ته رسېږي، خلقي حالت ته د جنسي روابطو څخه چې تاسو همیشه تکراري جنسي رابطه ورسره نیسئ. هېڅ وخت کوشش مه کوئ چې د ښځې سره تکراري جنسي رابطه ونیسئ. وایي ښځه لکه موسیقي یا د قرآن شریف قرائت داسې ده، په مهارت توګه زده کړه غواړي د هغې سره روابط پالل. ښځه پیچلی شخصیت لري. ګورئ کله چې تاسو قرآن شریف قرائت کوئ خپل قاعده او اصول لري، که سندره وایاست هم خپل قاعده او اصول لري. نو دغه رقم د ښځې سره جنسي روابط، د هغې سره روابط پالل هم دغه رقم قاعده او اصول لري چې تاسو یې باید مراعات کړئ. وایي د نارینه د رهبرۍ او هدایت منل. نارینه په کور کې رهبر دی، هدایت دی کوي. دا څنګه نارینه خپل په ښځې باندې ومني؟ ولې ښځه دې ته درېږي چې خپل د مېړه بې احترامي وکړي؟ ولې د دوی روابط خرابېږي؟ ځکه چې مېړه و دا ښځې ته ارزښت نه ورکوي. کله چې تاسو خپل مېرمنې ته ارزښت ورکوئ، هغومره تاسو پر هغې باندې هیبت ډېرېږي، ستاسو هغه درونوالی پر ډېرېږي. هر څومره چې ته هغې ته ارزښت ورکوي، هغه ستا احترام کوي. خو ته به خپل هیبت ساتي، خپل درونوالی به ساتي، درونوالی به د منځه نه وړي. وایي ښځه هره لحظه امکان لري چې تغییر وکړي، نه؟ دوی خلقي مشکل لري. دا ته په توجه، په مینه او په ډول ډول جسمي او جنسي روابطو سره کولی سي د دې د توجه ځان ته راواړي. راځو د نارینه او ښځه څنګه کولی سي د جنسي روابط ښه کړي. تاسو کوشش وکړئ یو د بل سره خبرې وکړئ. خبرې وکړئ، مېړه ومنه یو د بل سره د جنسي روابطو اړوند، تر څو وکولی سي چې ښه جنسي روابط یو بل ته برقرار کړي. مثلا مېړه او مېرمن یو د بل سره پوښتنه وکړي چې تا په جنسي روابطو کې څه خوښېږي، کومه جنسي رابطه تا ته ډېره خوندوره وه، څه رقم جنسي رابطه در سره خوندوره وه، ته غواړې چې زه ستا سره څه وکړم، ستا چیش په جنسي رابطه کې ډېر خوښېږي، د چیش څه ښه نه راځي، کوم شی میانه دی، کوم شی څه رقم دی. دغه رقم خبرې تاسو یو د بل سره وکړئ. وایي په نورمال حالت کې بې له ګیلو او تیر ژوند د شکایت څخه تاسو یو د بل سره خبرې وکړئ. مېړه ماینه چې عموما سره کښېني ګیلې کوي، شکایتونه شروع سي. د ګیلې او شکایتونه تاسو د جنسي مسایلو اړوند چې خبرې کوئ هغه منځته مه راوړئ. وایي دا یاد ولرئ جنسي خبرې ډېر حساس دي او انسانان متضرر کوي په ذهني توګه. نو کوشش کوئ چې کله د جنسي روابط اړوند خبرې کوئ یو بل ته پیغورونه او تانیه مه ورکوئ. بل خبر یو راز دی. وایي تیر هیر که او ترمیم یې که. په تیر کې چې تاسو دوه رقم یو بد سره کړي، راسئ یو بل ته ووایاست چې راځه یو بل وبخښو، یو د بل در ګناهو تیر سو او یو بل ته څه وکړو، بخښه وکړو او ترمیم وکړو. همیشه کوشش وکړئ خپل مېرمنې ته دغه رقم احساس ورکړئ چې ته ماته مهمه یې، راته ګرانه یې، ته پر ما ګرانه یې، زه ستا سره مینه لرم، زه تا ته په کتو تا ته تحریکېږم. دا هغه مسایل دي چې ستاسو ښځه ستاسو سره همیشه د شهوت په اوج کې ساتلی سي. مننه.